مننه ګرانو لیدونکو ستړي مه شئ. څنګه کولی شو ښځه په خوند راولو د هغه چا لپاره چې د هغوی ښځې د جما نه خوند نشي اخیستلی. نننۍ ویډیو کې غواړم چې په همدې موضوع خبرې وکړم. له تاسو مې هیله ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. بعضې طریقې شته چې د هغه د عملي کولو سره د خوند اخري مرحلې ته رسیږي. لومړی د ښځې سره د یو ځای کېدو نه مخکې له ښځې سره ډېرې د مینې خبرې کول او د هغه د رحم د پاسه بازر پلي د بنګې کرکرې په شان غوښه لوبول. دوهم، ښځه باید خپل ځان خاوند ته ور وپېژني، یعنې خپل بدن کې ورته هماغه ځایونه وښیي چې د هغې د وجې نه ښځه جنسي تور راپارېږي، او خاوند هم باید خپلې ښځې نه پوښتنه وکړي چې کومه طریقه باندې درته شهوت راځي. دریم، د عمر په تېرېدو د ښځې شرمګاه وچېږي، نو خاوند ته پکار ده چې د جما په وخت کې داسې کریم استعمال کړي چې د هغه رحم نرم او خوی شي. څلورم، د جما لپاره باید له مختلفو طریقو کار واخیستل شي. همیشه لپاره یوه طریقه هم د ستړیا سبب ګرځي. پنځم، د ولادت نه وروسته باید هره ښځه سپورټ وکړي. شپږم، د جما په وخت کې د ښځې د ملا لاندې بالښت کېښودل چې جنسي آله یعنې ذکر د شرمګاه پای ته ورسیږي او مېرمنې ته شهوت راسي او خوند واخلي. درنو دوستانو، له تاسو هیله کوم چې د نورو کوم معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.